سلامونه ملګرو. په تیره ویډیو کې مونږ په ډیټا ټایپ باندې خبرې وکړې. په دې ویډیو کې مونږ په وریبل باندې خبره کوو چې وریبل څه ته وایي. وریبل څه ته ویلی شي؟ داسې یو مقدار چې د پروګرام د اجرا کولو په وخت کې، د پروګرام د اگزیکیوټ په وخت کې خپل قیمت ته تغییر ورکړي، هغې ته ویلی شي وریبل. که تاسو نه څوک تپوس وکړي وریبل څه ته وایي، نو تاسو ته a quantity that changed its value during the execution of a program is called what? It is called a variable. مونږ داسې ویلی شو وریبل چې دی؟ وریبل یو میمري ده. څه رقم میمري ده؟ داسې میمري ده چې په هغې کې مونږ ډیټا څه کوو؟ سټور کوو. وریبل زمونږ سره په درې ډوله دی. یو زمونږ سره لوکل وریبل دی، یو انسټنس وریبل دی، یو سټاټیک وریبل دی. نو local variable, a variable declared inside the body of the function is called local variable. Instance variable, a variable declared inside the class but outside the body of the function is called inside instance variable. Static variable, a variable which is declared as static is called static variable. که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې لوکل وریبل څه ته ویلی شي؟ لوکل وریبل کچیرې یو وریبل د فنکشن په منځ کې راغلی وي، هغې ته ویلی شي لوکل وریبل. د فنکشن په منځ کې راغلی لوکل وریبل. کچیرې یو وریبل د کلاس په منځ کې راغلی وي، هغې ته وایي انسټنس وریبل. او کچیرې یو وریبل د کلاس په منځ کې راغلی وي خو سټاټیک کیورډ ورسره ذکر وي، یعنې د ډیټا ټایپ نه مخکې سټاټیک کیورډ ورسره ذکر وي. یعنې مثلا داسې INT X زه تاسو ته کار پې کوم، خو بیا هم چې تاسو پوه شئ. اوس مثلا دا زما سره چې دی یو سټاټیک، دا زما سره اوس مثلا انسټنس وریبل دی، خو مثلا په کلاس کې راغلی دی، خو زه تاسو ته پریکټیکلی ښیم. صحیح ده. دې ځای کې دا کله چې ورسره سټاټیک کیورډ، دا سټاټیک کیورډ چې کله دې ځای کې مخکې د ډیټا ټایپ نه مخکې راغی، دې ته څه ویلی شي؟ سټاټیک وریبل. سټاټیک وریبل کله چې کچیرې یو وریبل د کلاس کې راغلی وي او د ډیټا ټایپ نه مخکې سټاټیک کیورډ ورسره ذکر شوی وي، هغې ته ویلی شي سټاټیک وریبل. زه تاسو ته پریکټیکلی کار کوم، راځم Eclipse IDE ته او د درې واړو ترمنځ ډیفرنټ درته ښیم چې سټاټیک وریبل څه ته ویلی شي، انسټنس څه ته وایي او لوکل څه ته ویلی شي. string name Nuri, string job student, int age 24. ملګرو دا وګورئ، دلته کې ما ولیکل چې string name نوري او string job student او int age 24. اوس string څه شی دی؟ string زما سره ډیټا ټایپ دی. دې ته مونږ کیورډ هم ویلی شو. string زمونږ سره څه شی دی؟ یو کیورډ دی، یو کلمه کلیدي ده. name څه شی دی؟ name وریبل دی، خو دا څه رقمي وریبل دی؟ څه رقم وریبل دی؟ دا زمونږ سره لوکل وریبل دی. او نوري څه شی دی؟ نوري کانسټنټ دی. اوس ملګرو تاسو به وایئ چې کانسټنټ څه ته ویلی شي؟ نو کانسټنټ په تیره ویډیو کې موږ په کانسټنټ باندې خبره کړې وه. کانسټنټ داسې یو مقدار چې د پروګرام د اجرا کولو په وخت کې خپله ویلیو یا خپل قیمت چې دی هغه چینج نه کړي، هغې ته ویلی شي کانسټنټس. د وریبل او د کانسټنټس ډیفرنٹ دا دی د یو بل سره، یعنې د کانسټنټس او د وریبل ترمنځ فرق دا دی چې کانسټنټس چې دی هغه چې کله یو پروګرام اکزیکیوټ کوي نو کانسټنټس چې دی یعنې د پروګرام د اجرا کولو په وخت کې دا نه تغییر کیږي، او امکان لري چې وریبل چې دی کله چې د پروګرام د اکزیکیوټ په وخت کې خپله ویلیو د لاسه ورکړي، خپل قیمت چینج کړي، هغې ته وریبل وایي. یعنې وریبل چې دی دا تغییر پذیر دی او کانسټنټس چې دی دا ثابت دی، دا تغییر نه خوري. نو جاب هم زمونږ سره دلته یو لوکل وریبل دی، ایج هم زمونږ سره یو لوکل وریبل دی، 24 چې دی دا زمونږ سره کانسټنټس دی، string زمونږ سره کانسټنټس دی، student sorry. دا string زمونږ سره څه شی دی؟ دا یو کیورډ دی، int یو کیورډ دی، یو ډیټا ټایپ دی. دا string هم زمونږ سره کیورډ یا یو ډیټا ټایپ دی. نو زه دلته
system.out.println دیجیے کی name یا بل لغه کې واخلم system.out.println job age نو که زه دا پروګرام ران کړم ملګرو خو دلته کې زه جاب واخلم age دا پروګرام ران کوم نو دا وګورئ ملګرو نیم نوري جاب سټوډنټ ایج 24 نو دا زما سره څه شی شو دا زما سره لوکل وریبل شو نو که زه چیرې دا کنټرول ایکس کوم دې ځای نه د دې ځای نه دا ویسمه د کلاس ته راوړم نو دا زما سره انسټنس وریبل شو خو انسټنس وریبل دا زما سره دا نیم زما سره اوس انسټنس وریبل دی جاب زما سره یو انسټنس وریبل دی ایج زما سره یو انسټنس وریبل دی مخکې چې دلته کې د مین کلاس کې چې وو فنکشن کې چې ول دلته ما سره چې لوکل وریبل خو دلته ملګرو تاسو ګورئ دا نیم وریبل چې دا نه پیژندل کیږي نه پیژني جاب نه پیژني همدارنګه ایج هم نه پیژني د دې لپاره به تاسو څه کوئ د دې لپاره به تاسو آبجیکټ جوړوئ آبجیکټ څنګه جوړیږي آبجیکټ د کلاس نوم چې هر څه وي د کلاس نوم به واخلئ اوس دلته کې د کلاس نوم زما سره څه دی نیو کلاس دی دلته کې به تاسو راشئ ورته به ولیکئ چې نیو کلاس او آبجیکټ به ولیکئ آبجیکټ چې تاسو آبجیکټ ته هر څه نوم ورکوئ دا ضروري نه دی زه او بي جی مې ورکوئ هیڅ مشکل نشته تاسو چې هر څه نوم ورکولی شئ ورکوی شئ هغې نه پس به تاسو د کلاس نوم ورکئ او قوسونه به واخلئ او ملګري یو کار به بل وکئ چې دا آبجیکټ هم څه نوم ورکړی وي هغه به راوړئ د وریبل سره دلته کې او ډاټ هغه وریبل به ولیکئ نو دا نور به هم همداسې وکئ او دا یو به هم همداسې وکئ نو دا وګورئ ملګرو اوس دا وریبل چې دي پیژني نو دا زما سره انسټنس وریبل دی که زه دا پروګرام چیرته رن کم نو هم دا دی رن کیږي او ماته نیم او جاب او ایج ماته ښایي اوس ملګرو دلته خبره دا ده چې هغه څه ته ویلی شي سټاټیک وریبل څه ته وایي سټاټیک وریبل مونږ ویلې چې سټاټیک وریبل کله چې یعنی کله چې په کلاس کې یو وریبل راشي یعنی کله چې په کلاس کې وریبل راغی خو د ډیټا ټایپ نه مخکې شوي ډیټا ټایپ نه مخکې سټاټیک دا سټاټیک کیورډ ورسره ذکر شوي کله چې دا سټاټیک کیورډ ورسره ذکر شوي وي دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي سټاټیک وریبل نو دې ځای کې زه هم لیکم سټاټیک وریبل او دلته هم سټاټیک نو دې ته ویلی شي سټاټیک وریبل اوس که تاسو چیرته کې دا آبجیکټ له منځه ویسئ آبجیکټ لرې کوي هم مشکل نشته دې نه به هم آبجیکټ لرې کوي او دا کلاس کوم چې جوړ کړی دا کوم آبجیکټ چې جوړ کړی دا هم له منځه یوسئ نو هېڅ ایرر نه ورکوي اوس یې پیژني دلته ما سټاټیک ولیکه نو اوس یې پیژني نو دې ته څه ویلی شي دې ته وایي سټاټیک وریبل اوس دا نیم زما سره یو سټاټیک وریبل دی جاب زما سره سټاټیک وریبل دی ایج زما سره یو سټاټیک وریبل دی که زه پروګرام ران کوم هم نو همغه خبره ده نیم دی جاب دی او ایج دی دا ملګرو زموږ سره وریبل او د وریبل ټایپ
چې وریبل تاسو وپېژنده وریبل هم تاسو پیژنده چې وریبل ته څه وایي میموري ده. وریبل څه شی دی؟ یو میموري ده. دا څه رقم میموري ده؟ داسې میموري ده چې په هغې کې موږ ډیټا څه کوو سټور کوو. یا داسې هم موږ ویلی شو چې وریبل څه شی دی؟ چینجیبل ده. وریبل چینج کیږي، کانسټنټ نه چینج کیږي. نو وریبل څه ته ویلی شي؟ داسې یو مقدار چې د پروګرام د ایکزیکیوټ کولو په وخت کې خپل ویلیو خپل قیمت ته تغییر ورکړي، هغې ته وریبل ویلی شي. او درې ټایپ موږ وویلی چې لوکل وریبل دی، انسټنس وریبل دی او سټاټیک وریبل دی. نو انشاءالله په بله ویډیو کې په دې باندې یو اگزامپل بل هم کار کوو چې سټاټیک وریبل، انسټنس وریبل او لوکل وریبل باندې چې تر څو تاسو ته دا ښه کلیر شي.